الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبید بھائی تاسو ډیر شکریہ چې تاسو رااله موږ لم ټیم راکو چونکې تاسو خو ناصافه رااله نو دی وجه نه ما خپل امیر کم چې د تحصیل مندڼ ما سره منتخب شوی دی نو هغه عمره ونه غوښتی شو نو په دې به معذرت خواهیم. زمونږ هو الیکشن د انټرا پارټي الیکشن جمعیت علماء اسلام تحصیل مندڼ چې دی نو هغه سلیکشن نه شوی الیکشن شوی دی او په الیکشن کې ما سره مفتی زرین شاه صاحب چې دی هغه امیر راغلی دی او زه ورسره جنرل سیکرټري راغلی یم. زه د دې نه مخکې د JUI یونین کونسل کوګا امیر وم او د خپل ویلیج کونسل کوګاون کسان کونسلر هم یم. ناظم صاحب دغه براته لګوایي چې ستاسو په تحصیلي مندن کې څو یونین کونسلې دي بیا په هغې کې تنظیم سازی دغه عمل چې دی دا تر کومې پورې مکمل شوی دی او تر کله پورې به دغه نور یونین کونسلې چې پاتې دي دا به تر کله پورې چې دی مکمل شي؟ او جی زمونږ انټرا پارټي الیکشن چې دی نو دا تحصیلي مندڼ چې دی نو هغه 13 جمعرات په ورځ وشو او تقریبا زمون UC کوګا چې دی نو هغه د هغې UC تنظیم جوړ شوی په هغې کې مونږ سره مقصود خان جنرل سیکرټري دی چې هغه یو عام د حجرې سړی دی او مونږ هغه ځان سره جنرل سیکرټري اخیستی دغسې ورپسې یونین کونسل ناوګی پاتې ده مخرنی ده او امازو کې 2 یونین کونسلې دي نو هغې هم پاتې دي انشاءالله دا به مونږ ټیمونه م ورکړي دي دا به زر تر زره مکمل کوو که خیر انشاءالله. تحصیل کې کومه کابینه چې ده نو هغه مکمل شوې ده پوره که نه هغې کې څه کسان هم پاتې دي؟ نه جی دا خو په هغې کې صرف د امیر او جنرل سیکرټري منتخب شوي دي بقایا به مونږ په مشاورت سره انشاءالله بقایا کابینه چې دی فریس دی فینانس دی سینیر نایب امیر دی ډیپټي جنرل سیکرټري دی نور وغیره سرپرست څومره چې دي کابینه به مونږ بیا په مشاورت سره ما او امیر صاحب مکمل وي انشاءالله. ناظم صاحب تاسو د خپل ویلیج کونسل کسان کونسلر هم یې په دغې 4 کاله چې کوم ستاسو ټینیور تیر شو تقریبا ستاسو وخت چې دی به پوره کېدو دی په دغې ټینیور کې تاسو د خپل علاقې دپاره کوم کارونه کړي دي هغه راته لږ ووایئ. زمون حجیزو د ویلیج کونسل کم چې یونین کونسل نه دی ویلیج کونسل دی د هغې کسان کونسلر مې نو علاقه خو نه ده جوړ یو ویلیج دی او ویلیج کې الحمدلله مونږ 10 ممبران یو په 10 ممبرانو کې مونږ ټولو په مشترکه طور تقریبا غټ غټ کارونه وکړو چې په هغې کې 1100 فوټه لار یوه شوې ده بیا پکې بل شګی ورته مونږ وایو کوګاون کې راځي چې هغې باندې به زنانه تلې راتلې د 2 حجرو غټه لار وه په هغې باندې اوبه م وې ګنده اوبه وې او دغسې نالی وه پکې نو هغې کې مونږ فیفان او وغیره نور دغه هغې له مونږ پوره د 1 کال فنډ وویست او هغه په کار هغه دی روان دی. د دې نه علاوه واړه واړه کارونه چې دي کوڅې دي نالۍ دي وغیره هغه ډېرې زیاتې مونږ کړي دي الحمدلله. د کوګاون کم عوام چې دی هغه به زمونږ د دې دغه نه مطمئن دي. بلدیاتي نظام چې دی هغې ته په کم نظر ګورئ بیا د بلدیاتو کوم الیکشن چې دی هغه اوس بیا را روان دی نو څنګه برخه به پکې اخلی او که نه؟ نو دا خو یو داسې خبره ده چې بلدیات چې دي نو دا خو زمونږ د میډل کلاس خلکو دپاره عوامو دپاره دي نو خامخا دا ناممکنه خبره ده چې دې کې مونږ یعنې برخه نه اخلو. انشاءالله زمونږ پارټي چې ده دا به بھرپور قوت سره په دې کې بھرپور انداز کې شریکېږي او برخه به پکې اخلي که هغه تحصیل دی او که نور څه کم سیټ اپ چې جوړ شي انشاءالله یې کې به مونږ بھرپور او انشاءالله مونږ نن سبا جمعیت علماء اسلام چې دی دا په بونیر کې خاص کر زمونږ په دل ته ښه مضبوط قوت دی چې په یو پارټۍ کې دننه الیکشن کېږي نو آیا هغه به څنګه په بلدیاتو کې الیکشن کې حصه نه اخلي؟ صحیح ده. ناظم صاحب دغه به راته بیا لږ وایئ چې ستاسو د پارټۍ کم ورکر چې دی د تحصیل مندن هغې ته بیا عام ولس ته به څه پیغام ورکوئ د سکرین په وساطت باندې؟ د پارټۍ ورکر چې زمونږ کم دی نو انشاءالله هغوی خو مطمئنه به زه کوي چې هغې زه دغه کړم منتخب کړم ووټ په ذریعه باندې یعنې زه رالم او عام ولس به مې انشاءالله زمونږ د جمعیت علماء اسلام نه
بالکل مطمئنه وي آینده وخت کې لکه چې مونږ زمونږ په بونیر کې او زمونږ په تحصیل کې یو قوت دی جمعیت علماء اسلام بالخصوص یونین کونسل کوګا او یونین کونسل مخرانه دا خو برپور دي ډېر مضبوط دغه دی دغسې ناوګی کې مخه پوره مونږه اوس تېر دغه کې ووټ ډېر اخیستی او بلدیاتو کې پکې هم انشاءالله مونږ به آینده دپاره برپور مظاهره کوو قوت سره. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکنډ ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام هیډے پبلک سکول درګۍ مین جی ټی روډ درګۍ